900 پوهنتون استادان ول دې ته درسونه ویلي هر 3 ورځې سیمینار و د 3 ورځې سیمینار کې یو ملا ته دې طالبانو زه عاجز هم دې ته غوښتی نو له ما نه مخکې د ولایت به نه یادوم دلته افغانستان کې د کابل ته نږدې دومره ډېر نږدې نه ده خو بیا هم لږ نږدې ولایت ده د دې ولایت یو ملا ورته راوستلی هغه ورته ویلي ول چې دی تاسې ټول علوم مباح دي که کیمیا ده که فیزیک ده هېڅ ثواب نه ستاسې په عبث کې لګیا یې په غټه سطح دې ملا ورته خبرې کړې وې زه چې کله راغلم طالبانو ما هلته بل پوهنتون کې هم درس ویلی زه چې دلته راغلم درس ته نو هغه علما ما ته راغلل هغه علما چې رئیسان ول هغوی سخت خفه ول چې د مولیان ګوره ته داسې فکر مه کوه څنګه ما ته چې طالبانو دا اوس یو وزیر ما ته داسې یوه خبره وکړي چې په هغې دې ما طبیعت خرابېږي قسم په الله که ټول عمر بیا طالبانو ولې زه انسان یم عادي انسان یم طالبانو خو چاته چې نسبت ته علم پیدا سو ابه نازوې دغه د پوهنتون استادان د طالبانو په خپل میدان علمي کې لوی لوی خلک دي دی به ته په بده سترګه نه ورته ګوري ته مازې یو چڼي راسي ځتې به دی باندې سیاست کوي نه علم ته به احترام لري هغوی په خپلو علومونو کې سپینګیري سوي دي دومره لوی مهارت لري چې ته به ورته حیران سي هغوی ته الله دومره علوم ورکړي دي تا مثلا یوه قواله راوړله قواله کې لیکلي م ځکه 100 جربه تا یو ټکی ور زیات کړی بیخي څوک پرې پوهېږي نه دی په خپل علم درته ثابتوي دا ټک نو ته باید هغه ته احترام ولري هغوی مولانا ویلي وي شیخ صاحب داسې پېښه سوې ده مې نه وي سوي وایي سوې ده مې بس ما پرېږدی زه چې راغلم طالبانو کېناستلم نو هزارګان ول پښتانه ول فارسیبانان ول نو چې شروع مې وکړه طالبانو نو د اسلامي نظام تعریف مې وکړ چې د اسلامي نظام تعریف څه شی دی یو ابن خلدون تعریف کړی یو تعریف طالبانو علامه شاولی الله صاحب په ازالة الخفا کې کړی هغې کې هغه ټکی داسې ده طالبانو اسلامي نظام تعریف دا ده چې د احیا د علومو به پکې کېږي اسلامي نظام تعریف ټول خو طالبانو وږده یو ټکی پکې دا ده چې احیا د چا به کېږي د علومو احیا به په اسلامي نظام کې کېږي بس دا ټکی مې ځان ته بانه ونیو طالبانو خبرې مې وکړلې ګوره د پوهنتون استادان ول کاش کې ویډیو نشر سوی وای طالبانو نه نشر کوي بخیلان څه دي نو چې کله مې هلته خبرې وکړلې طالبانو نری تکبیر نارې راته وکړلې د ما 1 ساعت وخت نو بیا نیم ساعت پوښتنې ولې 1 ساعت د دوی چای زه 9 بجې ورغلی وم چې وخت مې پوره سو ټول د پوهنتون استادان ویلي وي موږ ټول مکمل د چای وخت هم تاته درکړو بس وغږېږه استادانو راته ویلي کله چې خلاص سو د ټولو استادانو په نمایندګۍ باندې یو هغه راولېږه یو استاد وي نور خو هم څه تر وسه نه کېږي وي تا به په تندي مچو کومل سي ده یو پوهنتون د کابل د پولیتخنیک د پوهنتون یو استاد راته ویلي وي حماسی صاحب که ته نن نه وې راغلی زه نور په وطن کې نه پاتې کېدلم مېل ولې وایي زه د پولیتخنیک د پوهنتون استاد یم ما ټول عمر په دې کې تېر کړی په دې زه پوه سوی یم چې زه به ملت اسلام ته خدمت کوم ټکنالوژي به جوړم دا هم پرون مولا راغلی وي ما ته ویلې چې دا مباح ده د ما یې زړه دومره مات کړی چې زه نور له دې علم نه تېر وم چې موږ اخر مسلمانان یو تنها تاسې ملایان مسلمانان یې دین ته به تنها تاسې خدمت کوئ موږ ونازوئ موږ ته ووایئ چې تاسې ته الله په دې علومو کې اجر و ثواب درکړي سخت یې زړه ماتې وي که ته نن نه وې راغلی قسم په الله نور زه د وطن نم تللم او نور ما دا علم ته د پای ټکی کېښود تاسې موږ دومره ناهیلي کړلو اوس طالبانو که دا د وطن نه تللی وي هغه پوهنتون کې هغه استادانو ته چې ته د مباحو خبرې کوې ځکه ګوره طالبانو مثلا ته ما ته وایې دا خبر داسې ده ما علمي منلې ده ته یو چڼي ما ته راجګېږي ما ته وایي داسې ده نو ما باندې چې په زور منې د ټوپک په زور باندې یا مې وظیفې نه لرې کوي یا بله خبره راته کوي ما علمي منلې ما به زړه څومره مات سي هغو علوم چې چا کړي طالبانو ټول عمر کې تېر کړی هغوی دا ذهنونه منلې ده نو هغوی سره ته علمي چلند وکړه دا چلند مه ورسره کوه چې مباح ده دا د حل لاره نه ده په دې ډېر خلک طالبانو الله مکړه چې موږ د اسلام له دایرې نه باس ګوري مسؤلیت دې تاسې علماو ډېر خطرناک خبر ده دا طالبان قرآن او د اسلام دین کې احیا د علومو وکړه علم راژوندی که بلا وهله یې راژوندی کوئ خو یې نسې نور هم خلکو ته پکې هغه ورکوي تانې ورکوي دا خو نشته ده او دا هغسې ده ته اوس دلته نږدې روح الماني ته ګوره زه تاسو ته چې کله کله وایم چې تاسې اصول فقه وي ابن الهمام څه ده طالبانو ابن الهمام فتح القدیر مولا دی چې کله په مقاصدو باندې بحث کوي نو دی وایي طالبانو ټول کسبونه فرض ټول کسبونه څوک چې د بشریت ورته ضرورت هغه کسبونه څوک دي فرض دي اوس د کالیو کسب سره طالبانو دا کالي چې وب دي نساجي دا په مسلمانانو مثلا د افغانستان په مسلمانانو دا څوک ده فرض کفایي ده طالبانو زه نه وایم ابن الهمام په اصول فقه کې وایي چې فرض په افغانستان کې داسې فابریکه شته چې هلته رخ جوړېږي نو دا فرض کفایي د مسلمانانو په غاړه باندې سوه که نه دوی په چا ور دا فرض چې په دوی باندې فرض دوی چا په غاړې ور د چینایانو او د هندیانو په غاړې ور نن کالي افغانستان ته له هند او له چین نه راځي خیر د طالبانو د الله په خاطر تاسې خو ابن الهمام وګورئ ټول کسبونه دا د کالیو کسب چې د اسلام دا خپل فرض پې باندې پټوئ دا په مسلمانانو فرض دي که بعضې مسلمانانو دا کار وکړه د نورو په ټول افغانستان کې چیرې د رخت فابریکه همداسې طالبانو یو بل دا څومره شیان چې موږ په دې عرف کې استعمالوو پاج ده مثلا دا پاج ده دا مسلمانان افغانستان کې پړګۍ په سر کوي سنت ته دا په مسلمانانو کمه ده د پاج فابریکه بیخي طالبانو نو هسې ځان په بدۍ باندې که تاسې وي چې موږ مسؤلیت نه ده په دې موږ خلاص شولو والله که خلاص یې ولو انهم ته ما ته داسې ووایه طالبانو دا موږ تاسې دا کتابونه چې د هر یو مخ ته ایښي دي تاسې شاته وګورئ چاپ یې د کوم ځای ده وایي طالب جانه قرآن وګوره چېرته ده چېرته ده دا کوټه لاهور چېرته ده ښه ولې موږ اخر چې هغه خپل کتاب موږ په خپل هغه کې نسو چاپولی زه حیرانه یم طالبانو دا نن سهار مې طالبانو یو مسجد النبوي نه یو حاجي صاحب دا میسج راته کړی وی ترکیې نه یو عالم مدینې منورې ته راغلی ممکن افغانی وي وایي کتاب مې جوړ کړی که کوم کتاب را سره د افغانستان کې چاپو ما نه پوښتنه وکړله وایي دغلته د چاپ ترتیب څنګه ده
ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل. زه نه وایم چې د چاپ ماشینونه اوس دلته را پیدا سوي دي طالبانو، خو ولې مخکې سسولي، ولې مخکې نه راتلل؟ ولې موږ ته اول قرآن کاپیرانو په سان پیټرزبورګ کې چاپ کړی؟ ولې څه بلا وهلي چې دا د چاپ ماشین موږ خپله جوړ کړی وای، خپله به هم قرآن پې چاپ کړی. موږ داسې عادت لرو، ټول عمر دا د موږ د علماو عادت ده. 100 کاله دنیا مزل وکړي، بیا هغه شی دلته راسي، بیا وایي وله دا خو ډېر ښه وسا شی ده، دې کې خو ډېره فایده ده. هلته دنیا 100 کاله مزل کړي چې نه وایي دا شی راوته دی، هلته کفر به لیدی، ناروا به لیدی، ناجایز به. بیا چې دنیا 100 کاله مزل وکړي، بیا دا وایي وله دا خو ډېر ښه شی ده دا موټر، دې داسې راواړوه دا د ټوپک خو یې ولا ډېر خوندور جوړ کړی، ترې راواړوه، هغه تر اوسه پورې ناروا بلې وي، توکل وکړه. 100 کاله چې دنیا مزل وکړي، بیا دی بلا وهلی کرا کرا پسې ورځي، هغه 200 کاله نور مزل وکړي.